د غواګانو فارم لرونکي د دوی په څارویو کې د لمپسکن په پوستکي د غوټو راوتلو د ناروغۍ له زیاتوالي په اندېښنې سره وایي د دغې ناروغۍ له کبله زیات څاروي مړه شوي دي. اگر به مشکلات فارمداران از طرف امارت اسلامی افغانستان و مؤسسات کمک کننده توجه جدی صورت نگیرد، احتمال این می رود که تمام سرمایه گذاران در بخش گواداران همگی به ورشکستگی امیال هم هستن ولی شاید هم بدتر باشه. در ولایت لوگر تقریبا ما گفتن میتونیم که 30% مالای ما تقریبا از بین رفته و در حدود 70 الی 80% به این مرض مصاب بودن. په همدې حال کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ملګرو ملتونو د خوړلو او کرنې سازمان په مرسته د لمپسکن د څارویو په پوستکي کې د راوتلو غوټو د واکسین کمپاین د پیل خبر ورکوي او وایي نږدې 4 میلیونه ډوزه واکسین به په 3 پړاوونو کې د 3 کالو لپاره د افغانستان ټولو زیانمنو سیمو ته ورسول شي. بعد از تطبیق واکسین حیوان بر یک سال معافیت را تولید میکنه. مرحله بعدی که ما میگیم مرحله بعدی ما به این معنی است که سال آینده باید این حیوان باز دوباره واکسین شود تا یک سال بعدی را معافیت داشته باشد. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي په لمپسکن ناروغیو د اخته څارویو محصولات انسانانو ته زیان نه اړوي. هر سړی استعمالولی شي. موږ د خپلو فارمونه اوس هم شودې استعمالوو، نو په دې کې هېڅ د انسان ته دا شی نه نقل کېږي او انسان ته ضرر نه رسوي. د متخصصانو په وینا له دغې ناروغۍ څخه د مخنیوي غوره لاره قرنطین، د واکسین تطبیق او له حشراتو سره مبارزه ده.